ګران ورونو یو وارې بیا ستاسو د ټولو په دې ټکي شکریا چې د دې مشرانو په یاد کې تاسو نن دلته راغونډ شوي یې زه ستاسو د ټولو په دې ټکي شکریا چې غني خان بابا او شاعري موسیقي آرټس فنکاري انشاءالله دا چې څنګه موږ نن یادو بدنام یو په نیکنام یو په انشاءالله همدقسې به موږ ټول عمر د خپل ثقافت د خپل ژبې د خپل کلتور د خپل فن او د خپل فنکار دپاره انشاءالله لګیا یو چې دې له خاطر وس پیدا کړو. غني بابا په څو اړخونه لري د هغې دومره اړخونه دي چې په هغې باندې په یو بیل بیل بحث پکار دی خو کله غني بابا د قلم په وسیله باندې په ټکو کې ځان څرګند کړي او کله په رنګونو کې وخاندي او کله په خټه کې د خپل ذات اظهار وکړي په مختلفو طریقو په مختلف رنګ کې غني بابا خپل ځان ښکاره کړی دی او کله کله په ګډو وډو کې کله په نثر کې او کله په نظم کې ځان ښکاره کړي او خپل مافي الضمیر چې دی هغه ولس ته ورسوي. غني خان چې کوم سیاسي شعور لري کم بصیرت لري د هغې نه علاوه چې د غني بابا کم جمالیات دي دا چې د جمال په کم مقام باندې ولاړ دی نو دغسې زموږ سره ډېر کم خلک دي او زه دا په دعوې سره وایم چې غني خان بابا د پښتو واحد شاعر دی چې ډېر اعلی تعلیم یافته دی ډېر اعلی تعلیم یافته شاعران موږ پیدا کړي دي خو دا ده چې غني بابا چې دی نو هغه په انګریزۍ هم لاس برو په عربۍ هم لاس برو په اردو هم لاس برو نو غني بابا چې څه هم لیکلي دي یا څه هم لوستلي دي نو د هغې عکس د هغې په شاعرۍ کې په نظر راځي او په قدم قدم مونږ د غني بابا د شاعرۍ نه هغه خوندونه اخلو او د ټولو نه لوی خاصیت دا دی چې خیال فلسفیانۍ خیال روحاني خیال ډېر د لوړې پایي او ژبه ساده باده د کلي د حجرې د کوڅې د لارې ولې ژبه او هغه سادګي او هغه رواني او هغه اساني چې ده هغه د غني بابا په کلام کې اثر پیدا کوي او خوند پکې د ټولو نه زیات همدغه پیدا کوي چې خلک یې اوري نو هغه چک او هغه خوند ترې اخلي کوم چې د حجرې په گپ شپ کې زه جوړ لکه مشال کړم ولې هله شي رڼا چې مې په سر لمبې شي بلې وجنم که دا اور ګلزار او حسن شي خزلې اور کې ګډېدل د خدای استاد کور مزلې تاسو وګورئ لکه د فن دپاره د سوځېدو یو کیفیت دا ډېر زیات ضروري دی اورې که قصه د اور اشنا شه د ایرو یو رو یوې غوټۍ د ګلاب وې ماته رو چې ته د کیفیت نه نه تېر شوې غني بابا د سوځېدو د دغه مشال په سر باندې چې څنګه اور بل شي او دې رڼا خوره کړي دغسې غني بابا ډېر زیات سوځېدلی و زمونږ لیونی فلسفي چې ورته لاړه زمونږ لیونی فلسفي چې ورته لاړ نه په چغار شو نو د پنجرې چغار یې پکې وي څوک و چې پنجره کې د بلبل هسې چغار کوم څوک و چې په ماته لیندې ښه رسا ګزار کوم او څوک و چې ګډې وډې هم د کاڼي کرښې وي څوک و پېژندلې چې د رب ورکړې برخې وي څوک و خدای به عموم ګرځېده به په ګلونو کې څوک و چې ملا ته ملامت و کتابونو کې څوک و چې انصاف مینه خلوص یې هر نظر کې څوک و چې د کل پښتون غمونه یې ذکر کړي یو بله خبره چې تاریخ لیکي د ارکاز لایبررۍ کې دا فایل پروت دی چې د دې زلمې پښتون نوم ځکه و چې کله دا جوړېده په شپږ څلوېښتم کې نو هغه وخت د افغانستان خو به صدر وي په آیین کې د هغې صدر خود مختار وي خو داسې علامتي طور باندې وزیر اعظم هم وي نو د هغې وزیر اعظم و د هغه نوم و شاه محمود خان د هغه د زوی زلمې پښتون نوم و د غني خان او د شاه محمود خان ډېره نږدې ملګرتیا وه نو د دې وجې دا نومه زلمې پښتون ایښی یو بله مغالطه چې هغه زه یم ستاسو ختمه کړم یو دی زلمې پښتون کوم چې د غني خان دی یو دی پښتون زلمې چې هغه د بټو په زمانه کې د اف اس اف د ظلم دپاره د مخنیوي دپاره د ظلم د مخنیوي دپاره جوړ شو د هغې نوم پښتون زلمی د هغې دا